د نصیحت څخه ډکې خبرې. يا ابن آدم إنك ما. محترمو عزتمنو، نن سبا چې موږ ګورو هر طرف ته د الله جل جلاله عذابونه دي، په رنګارنګ شکلونه کې را روان دي. نو آیا موږ څنګه کولی سو چې الله جل جلاله موږ د خپل عذاب څخه وساتي؟ نو تاسې راسئ موږ د قرآن مجید څخه پوښتنه وکړو چې قرآنه ته موږ ته راوښیه موږ څنګه الله جل جلاله د عذاب څخه ساتي. نو قرآن به موږ ته ووایي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. چې کله په تاسې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجوده وي الله عذاب نه درکوي. دویم چې کله په تاسې کې استغفار کوونکي چې څوک استغفار وایي توبه کاږي الله جل جلاله هغو ته عذاب نه ورکوي. ځکه حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ای مسلمانانو تاسې د عذاب څخه خپل ځان څنګه محفوظه کولی سي؟ نو د دې دوه سبب دي. یو دا چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په تاسې کې موجوده، که چیرې هغه د دنیا څخه سترګې پټې کړې نو د استغفار سلسله خو در قیامته پورې موجوده وي، تاسې هر وخت استغفار ویلی سي. په یو بل روایت کې حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې زما امت د عذاب څخه د ساتلو دپاره الله جل جلاله دا آیات نازله کړي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نو زه خو ځمه د دنیا څخه لیکن دغه استغفار په تاسو کې به د قیامته پورې پرېږدم. معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحه نمبر 225. نو محترمو عزتمنو پکار دا ده چې موږ تاسې استغفار ویل د خپل ځان معمول جوړ کړو. هر سړی کولی سي په ناسته په روانه کې په ولاړه کې په دکانداري کې په کاروبار کې په تجارت کې په پروته کې په موټر چلولو کې په یو بل هر وخت کې په سفر او په حضر کې په روانه او په ناسته په هر وخت کې ته دغه استغفار ویلی سي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. نو تا به الله جل جلاله د عذابونو څخه وساتي چې هغه په هر شکل په هر رنګ کې دي. نو پکار دا ده چې د دې اهتمام موږ تاسې وکړو. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني أستغفر الله